1000 د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د 1000 ادبي او هنري خپرونې خوږو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه حضرت یوسف زیم نن شپه د 1000 ادبي خپرونې د تخلیق چارې خانزاده همراز صاحب را سره سنبالي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ایوب صابر صاحب په دغه طرحیه بیت چې ټیک چې د سروی پور بل ښکاري نن می آشنا بدل ښکاري. مشاعره لرو، تاسو به خامخا شعرونه لیکلي وي. نن یا نن شپې وخت دی چې را سره په خپرونه کې شریک کړئ. زموږ د اړیکې شمیرې دي 092525250 بله شمیره مو ده 018225250. د خپرونې لومړني اوریدونکي سره غږیږو. د فیسبوک درنو ملګرو ته هم سلامونه او هیله ده چې خپرونه را سره د پیل نه تر پایه واوري. اوریدونکي شته دی ورسره خبرې کوو، شعرونه اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مه شئ. ډېره مننه. څوک را سره په کرښه له کوم ځای نه؟ اشنا صاحب ستاسو بیتونه اورو، خوښ یو چې له ځانه سره مو لرو. یوسفزی صاحب وایي ټیک چې د سروی په وربل ښکاري نن مې اشنا بدل ښکاري، او د سولې ژوند له خدایه ځکه غواړم، د سولې ژوند له خدایه ځکه غواړم، سرونه لاس کې مو د بل ښکاري، او چې د وطن درد پکې ونه وینم، چې د وطن درد پکې ونه وینم. منې یوسفزی صاحب چې د وطن درد پکې ونه وینم، بې خونده ماته خپل غزل ښکاري. ډېر ښکلی دی، بیا وایه دا بیت. منې یوسفزی صاحب چې د وطن درد پکې ونه وینم، بې خونده ماته خپل غزل ښکاري، او ځان د خاورې ساتل فرض ګڼمه. څنګه؟ منې یوسفزی صاحب په ځان د خاورې ساتل فرض ګڼمه، چې یم ژوندی دا مې قتل ښکاري، او د پاکې خاورې په ساتو کې زمونږ د پاکې خاورې په ساتو کې زمونږ منې یوسفزی صاحب د پاکې خاورې په ساتو کې زمونږ هر یو زلمی زمونږ اتل ښکاري. ډېر ښکلی دی، ډېر ښه دی. منې یوسفزی صاحب او دغه بیت به یوسفزی صاحب تا ته او خواجه آغا ګوګل ته ډالۍ وي، وایي په 1000 کې راته وایي صفه، په 1000 کې په 1000 کې راته وایي صفه، خواږه بیتونه د ګوګل ښکاري. واه ډېر ښکلی. او وروستی بیت د یوسفزی صاحب وایي شاعر اشنا په جهان نه ورکوم، شاعر اشنا په جهان نه ورکوم، ماته اشنا د ګلاب ګل ښکاري، نن مې اشنا بدل ښکاري. ډېر مننه یوسفزی صاحب چې وخت هم راکړه په خپرونه کې. ډېره مننه اشنا صاحب. خپله ګل شي خو عمر دی د ګل مشه. ډېر خواږه بیتونه، ډېر ښایسته بیتونه دې لیکلي وو. له تا بیا هم مننه. بل اوریدونکی شته دی، د هغه بیتونه اورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. یوسفزی صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د راډیو ټولو ادبي خپرونې ټولو مینوالو ته. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو. څوک را سره په کرښه له کوم ځای؟ کوم فیضانه غمګین در سره لیکه کېما یوسفزی محترم د خپرو د سره کې څخه غمګین صاحب په 1000 کې را سره بیتونه دي اورو. مننه. لومړی د 1000 څو بیتونه درته وایم. اور ارشاد. زما کې خپل ځان ګوري، زما په سترګو کې خپل ځان ګوري، زما لالی زما ایمان ګوري، اوس هم ډارېږي چې مې خال وران نه شي. څنګه؟ اوس هم ډارېږي چې مې خال وران نه شي، کړکۍ ته ودرېږي. او نور مینه څنګه وي نازوانه یاره، څنګه؟ نور مینه څنګه وي نازوانه یاره، تر نیمو شپو دې تصویران ګوري، او د بې وفا جانان لاسه خلکه، د بې وفا جانان د لاسه خلکه، نن مې ماشوم زړګی خفګان ګوري،
او بعضې بې عقله بې ضمیره خلک بعضې بې عقله بې ضمیره خلک بعضې بې عقله بې ضمیره خلک موږ ورته ګوري او پلار یې ویل بهر ته ولې وځې پلار یې ویل بهر ته ولې وځې مور یې ویل خیر دی فیضان ګوري د کزار د نوي کزار بیتونه درته وایم وی ټیک چې د سرویې په اوربل ښکاري ټیک چې د سرویې اشنا بدل بدل ښکاري او دا بې ګناه چې پکې مړي دي دومره دا بې ګناه چې پکې مړي دي دومره مننه دا بې ګناه چې پکې مړي دي دومره دا د ماکه خو په کابل ښکاري الله دا چې د سولې نوم په زور اخلي دا چې د سولې نوم په زور اخلي دغه ناره مې د بلبل ښکاري او د حق خبره که دې وکړه چاته د حق خبره که دې وکړه چاته بیا وایي دا او هغه چې ما باندې له سر نه تېرو هغه چې ما باندې له سر نه تېرو هغه اشنا مې نن د بل ښکاري یوسفزی صاحب نړۍ مننه چې خپرونه کې د وخت راکړه وخت خاورې ډېره ډېره مننه قدرمن غمګین صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو بیتونه یې اورو زموږ د اړیکې شمېرې دي 0 او 0 تاسې ستړي مه شئ هر کله راشئ زموږ سلامونه کوم کې یوسفزی صاحب محمد امیر مجبور دی سره په اړیکه کې یم د خپلې په چراګام نه مجبور صاحب سلامونه ته مو وعلیکم السلام تاسې ته هر کله وایو مهرباني بیتونه مو هم اور بیتونه څه په دې ډول دي یوسفزی صاحب وایي ټیک چې د سروي په اوربل ښکاري او نن مې اشنا بدل بدل ښکاري او چې په خوله باندې کنځل ښکاري دا سړی ماته سم پاګل ښکاري او په قدرتي ښکلا سمبالی ته څنګه په قدرتي ښکلا سمبالی ته څومره ښایسته د تور اوربل ښکاري او زه یې په کاڼو باندې سوری ولم زه یې په کاڼو باندې سوری ولم مننه یوسفزی صاحب زه یې په کاڼو باندې سوری ولم خلکو ته دا زما ګوګل ښکاري او صلح او جنګ دواړه یو ځای روان دي صلح او جنگ دواړه یو ځای روان دي په دې خبرو کې څه چل ښکاري او خدایه چپه زړونه راسته کړي راته خدایه چپه زړونه راسته کړي راته حالات خو ماته ډېر بدل ښکاري او چې افغانان په یو ټغر کېناستل چې افغانان مننه یوسفزی صاحب چې افغانان په یو ټغر کېناستل صلح به راشي دا اټکل ښکاري څوکیداري د واز د کړي په پیشو څوکیداري د واز د کړي په پیشو مجبور خو ماته ساده ګل ښکاري او ټیک چې د سروي په اوربل ښکاري نن مې اشنا بدل بدل ښکاري مننه او تشکر چې وخت راکړو له تاسې هم مننه قدرمن مجبور صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته د فیسبوک ملګري دي کمنټونه پرېږدي موږ به د خپرونې په وروستیو شیبو کې ولولو تر هغې دي د شاعرانو شعرونه واوري او ورسره خپل تاثرات دې هم ولیکي چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې ورته ووایو اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر امن د ستاسې دعاګانې دي او مهرباني څوک را سره په کرښی له کوم ځای نه ډېره مننه سمیله احساس یم د بټي کوټ نه احساس صاحب له بټي کوټه خپل بیتونه ووایي موږ خو ورته غوږ نیسو ډېره مننه بیتونه وایم او د ماښام ځواک کې وخت رابطه او فیاض افغان ته ډالۍ دي مهرباني ټیکې د سترو چې په اوربل ښکاري نن اشنا بدل بدل ښکاري اورې یوسفزی صاحب مهرباني وایي ټیکې د سترو چې په اوربل ښکاري نن اشنا بدل بدل ښکاري او په غیرتي ملګري سر نه تېر یم په غیرتي ملګري سر نه تېر یم مننه په غیرتي ملګري سر نه تېر یم خو چې د لویې لارې مال ښکاري او
نور په پیرنګو باور نه لرم. نور مننه. نور په پیرنګو باور نه لرم، راته یار یو کار کې چل ښکاري او احساس به څنګه چې زړګی نه دی. احساس بخښنه غواړم، احساس به څنګه دومره نه ګرځېږي چې هر یو ښکلی ورته خپل ښکاري. ډېره مننه. له تاسې هم مننه قدرمن احساس صاحب چې بیتونه مو راواورو. بل اورېدونکی شته دی، اړیکې ته یې ځواب وایو، شعرونه یې اورو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. یوسفزی صاحب تاسو ته او د نکاس راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وایم. په دې هیله چې خپرونه مې خیر په خوشحالۍ پیل کړې اوسي. وعلیکم السلام. تاسو ته هرکلی وایو. خپرونه تر دا دمه ښه روانه ده. مهرباني نوم مو واخلئ. ما سالارزی خبرې کومه د سررود ولسوالۍ نه تلم له کامینه. او سالارزی صاحب ستاسې بیتونه اورو. وی په دغه لاره یې چې پل ښکاري، لاره یې چې پل ښکاري، دغه زما د یار مزل ښکاري. او دغه سړي مې رانه زړه وړی دی، دغه سړي مې رانه زړه وړی دی، دغه سړی مې د زړه غل ښکاري. او داسې راګوري سترګې نه اړوي. دا چې راګوري سترګې نه اړوي. مننه. ژوندی اوسئ یوسفزی صاحب. وایي داسې راګوري سترګې نه اړوي، په دې کتو کې یې څه چل ښکاري. په رڼا ورځې بره ستوري ګوري، په رڼا ورځې بره ستوري ګوري، دغه سړی ماته پاګل ښکاري. او په ډېره مینه دې بنګړي راوړي. په ډېره مینه دې بنګړي راوړي. مننه. ژوندی اوسئ یوسفزی صاحب. ډېره مینه دې بنګړي راوړي، خو دغه اوسه دا بدل ښکاري. او زما په سترګو کې یو ستا مینه ده، زما په سترګو کې یو ستا مینه ده. زما په سترګو کې څه اړیکه مو پرې شوه. تاسې بیا هڅه وکړئ نیمګړي بیتونه مو مکمل کړئ او بل اورېدونکی به وغږوو، د هغه بیتونه به واورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یوسفزی صاحب محترمه، ته په خپله هم ښه خپرونه دې په خیر شروع کړې. او بلکل موږ ښه یو او خپرونه هم په خیر پیل شوې او تاسو ته پکې هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه یوسفزی صاحب. زه مامور الفت د مومندرۍ نه د ډاکې نه، او بیتونه به دې هم واورو. الفت صاحب مهرباني. مننه یوسفزی صاحب. راځم ایوب صابر صاحب وایي ټیک چې د سروی په اوربل ښکاري، ټیک چې د سروی په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري، د ګل په شان دې دا ستا مخ دی ګله، د ګل په شان دې دا ستا مخ دی ګله. همداسې دی یوسفزی صاحب. د ګل په شان دې دا ستا مخ دی ګله، دا ستا د مخ په شان دې ګل ښکاري. د ګل په شان دې دا ستا مخ دی ګله، دا ستا د مخ په شان دې ګل ښکاري. ډېر ښکلی دی. مننه. خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب. زه به دې مخ څنګه ښکاره وګورم؟ څنګه زه به دې مخ څنګه ښکاره وګورم؟ دلته دې نه دي څنګ ځنګل ښکاري، او د بېوسۍ دومره سینګار وي که نه یوسفزی صاحب؟ د بېوسۍ دومره سینګار وي که نه، نه یې میخکې او نه یې چارګل ښکاري. نن خو دې بیا لکه چې ډېر ژړلي، نن خو دې بیا لکه چې ډېر ژړلي. همداسې ده. نن خو دې بیا لکه چې ډېر ژړلي، په اننګو دې تور کجل ښکاري. او یو غلطي نه ده استاد مې ویل، یو غلطي نه ده استاد مې ویل. بلکل زار دې شم. یو غلطي نه ده استاد مې ویل، ورته ته داسې د سنګل ښکاري. او خدای دې هغه د باچاهۍ لایق کړي. یوسفزی صاحب خدای دې هغه د باچاهۍ لایق کړي څوک چې زما د لارې مل ښکاري. ډېر ښکلی دی. او د زړه مارغه مې ستا په عشق کې ګله، د زړه مارغه مې ستا په عشق کې ګله، وزرې ماته په خپو شل ښکاري. او هغه زما مرۍ ته لاس واچوو. څنګه یوسفزی صاحب؟ هغه زما مرۍ ته لاس واچوو، ما چې به دا ویل زما خپل ښکاري. څنګه هغه؟ بلکل خوشحاله اوسئ. هغه زما مرۍ ته لاس واچوو، ما چې به دا ویل زما خپل ښکاري. او د اوسنو ښکلو خو کار همدا دی. څنګه یوسفزی صاحب؟ د اوسنو ښکلو خو کار همدا دی، نن د وي ستا سبا د بل ښکاري.
او دا چې دشمن ته مخامخ ولاړ دی. دا چې دشمن ته مخامخ ولاړ دی. بالکل خوشحاله اوسې دا چې دشمن ته مخامخ ولاړ دی، دا د ملي اردو اتل ښکاري. واه او زما خلاف نارې چې هر څوک وهي. زما خلاف نارې چې هر څوک وهي. بالکل خوشحاله اوسې زما خلاف نارې چې هر څوک وهي، په هغه خلکو د اور بل ښکاري. د غونډې لور چې موده پس ولیدم، یوسفزي صاحب د غونډې لور چې موده پس ولیدم، ویل یې دا خو څوک پاگل ښکاري. اخري یوسفزي صاحب الفت صاحب اړیکه مو جړه شوه. له الفت صاحب مننه کوو، ډېر ښایسته بیتونه یې راواوروه، خو وروستی بیت یې لکه چې د اړیکې د ستونزې له امله وانه اورېدل شو، اړیکه پرې شوه. په هر حال بیا دې هڅه وکړي او هغه وروستی بیت دې ووایي. بل اورېدونکي به وغږو، له هغه وروسته به درته د راتلونکي 1000 طرحه ووایو. السلام علیکم. ښه جوړې مننه. موږ ښه یو، ستاسو روغتیا غواړو. څوک له کومه ځای را سره فکر ښیي؟ ارماني روخان در سره په اړیکه کې مو د چین ولسوالۍ نه. روخان صاحب محترم مهرباني، بیتونه مو اورو. مننه. بیتونه دې ټیک چې د سروې په اوربل ښکاري، ټیک چې د سروې په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. او په مخ یې درې خاله غونچه ایښي دي، په مخ یې درې خاله غونچه ایښي دي، جانان مې سم لکه د ګل ښکاري. ډېر ښکلی. او زړه ته مې راوړل زړه ته مې راول رمې د بڼو په کشن کشن کې کابل ښکاري. چې راته ګوري زما زړه تښتوي، وایي چې راته ګوري زما زړه تښتوي، دا پورې ښکلی راته غل ښکاري. له بنګړو ډکی منګل ښکاري، په سترګو پورې کجل ښکاري. او زه پکې اورم غزل د روخان، زه پکې اورم غزل د روخان. مننه. وایي زه پکې اورم غزل د روخان، په همدې تود راته محفل ښکاري. ډېر ښکلی. چې د سروې په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. یوسفزي صاحب قربان شاه سرحدي ته یې ډالۍ. ډېره مننه. روخان صاحب چې خپرونه کې مو برخه واخیسته، د راتلونکي 1000 دپاره درته د قیس هاشمي صاحب بیت وایم، ځان سره یې ولیکئ. هغه وایي چې د هغه بل ځلې کانه ونه کړې، د هغه بل ځلې کانه ونه کړې، واده و مور مې وې نشه ونه کړې. د هغه بل ځلې کانه ونه کړې، واده و مور مې وې نشه ونه کړې. اوریدونکي شته د هغه سره خبرې کوو او بیت درته بیا هم وایو. السلام علیکم. اړیکه مو وصل ده، ستړي مه شئ. مننه. خان زمان عادل یم، هم د ښکلې مملې نه. عادل سے محترم له مملې نه هر کله درته وایو، مهرباني بیتونه مو اورو. راځم طرحې ته. ایوب حبیب صاحب وایي چې ټیک چې د سروې په اوربل ښکاري، ټیک چې د سروې په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. مننه. سترګو کې څه چل ښکاري، پکې لورایه چې کجل ښکاري. مننه. کاږه باڼه یې زما د زړه په کور کوي، ویشتل پکې اجل ښکاري. مننه. نن یو بل شانته سینګار کړی، نن یو بل شانته سینګار کړی، سره اننګي ګلاب ګل ښکاري. سترګې مې یخې په دیدن شولې، ما ته ارمان ما ته ګوګل ښکاري. او دا چې په غلا غلا ورته ګوري عادل، دا چې په غلا غلا ورته ګوري عادل. مننه یوسفزي صاحب. دا غلا دا ورته ګوري عادل، دا د عادل د زړګي غل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. یو دنیا بیان. مننه چې وخت مو ته راغلو، ستاسو په شمول به ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي. ډېره مننه چې تاسې هم خپرونه کې برخه واخیسته. عادل صاحب او بل اورېدونکی هم شته دی، هغه سره هم خبرې کوو او بیتونه یې اورو. السلام علیکم. وایي چې ټیک چې د سروې په اوربل ښکاري، نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. او شوا اوازه چې د اردو شهید دی، شوا اوازه چې د اردو شهید دی، او مرمو خواړه دی ګوګل ښکاري.
موږ مشر کړی و زموږ مشرو موږ مشر کړی و زموږ مشرو شو دروغجن واکې د بل ښکارې لوګی ترخیږي او ژړېږم ورته لوګی ترخیږي او ژړېږم ورته مننه په وینو سور مې بیا کابل ښکارې الله او دا خاین نه دی د اردو معلول دی دا خاین نه دی د اردو معلول دی ولې د خلق په نظر سپک تمرګل ډیره مننه سمر صاحب چې خپرونه کې د برخه واخیسته 0 او 0 زموږ د اړیکې شمیرې دي نکاس راډیو د 1000 ادبي خپرونه اوري او د راتلونکي 1000 طرحه داسې ده چې د هغه بل ځلې کانه ونه کړي د هغه بل ځلې کانه ونه کړي واده و مور مې وې نشه ونه کړي د هغه بل ځلې کانه ونه کړي واده و مور مې وې نشه ونه کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي ګلابه هر کله راشي 1000 ادبي خپرونې ته څوک له کومه ځایه راسره خبرې کوي ډېره مننه عربستان اکمل زموږ نظرې نه جوړه اکمل صاحب دا غږ د لږ لرې غوندې ځای نه راځي میک ته دې خوله نږدې که او شعر دې راواوروه مننه بیتونه په دې بیتونه په دې ډول ټیک چې د سرو ټیک چې د سرو یې په اوربل ښکاري ډېر مې اشنا بدل ښکاري لیدو ښکاري او زما رقیب بدل یا خو زما یا د رقیب راغلی یا خو د یار اتاجل ښکاري او د چا غمونه پکې بیا راویښ شو بیا د سینه کې سم غوبل ښکاري او زړګیه دومره پې نازېږي ولې په تا مین نه دی په بل ښکاري او ما حساب کړي دي په ګوته زما ملګري پوره سل ښکاري او د عشق منزل ته به رسېږو کله اکمله نور څومره مزل ښکاري ډېره مننه چې وخت مو راکړو د خپرونې ډیره مننه د تاسې هم اکمل صاحب او د غزل مقطع ته به دې دا بیت ډالي وي چې ته یې ملنډه و درومه که د مینې لار اوږده ده السلام علیکم بله السلام علیکم صوفیه صاحب لږ مخکې مې اړیکه پرې شوه نسیم الله سالارزی خبرې کومه له سرور ولسوالۍ نه سالارزی صاحب مهرباني ستاسې بیتونه اورو ټیک چې د سروي په اوربل ښکاري دا نن مې اشنا بدل ښکاري او زما په سترګو کې یو ستا مینه ده دا به همیش وي دا به تل ښکاري ډېر ښکلی دی او ای سالارزیه په تا څه شوي دي نن دې انداز بدل ښکاري او ډالۍ به وي ایس ارمان ته به ډالۍ او ښه وخت ولري ډېره مننه سالارزی صاحب کور دې ودان خوشحاله اوسي بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو بیتونه یې اورو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه امن دی ستاسې دعاګانې دي او څوک را سره له کومه ځایه غږېږي صاحب الله پرهر ما د اچین ولسوالۍ نه پرهر سے مهرباني ستاسې بیتونه اورو موږ خو هغه تېرې 1000 په طرحه باندې بیتونه لیکلي دي چې هغه درته واورئ نو ښه مهرباني اورئ زما په سترګو کې خپل ځان ګوري زما لالی زما ایمان ګوري او افغانان ورونه په خلا کېږي سره په جنګ جګړو کې نور تاوان ګوري او سوله به راشي انتظار مو کړی
سوله به راشي انتظار مو کړی سوله کې هر څوک خپل ارمان ګوري او خان کاکا خیر دی لږ پرې رحم وکړه څنګه خان کاکا خیر دی لږ پرې رحم وکړه خر پر کې تا ته یتیمان ګوري او خلک ملګري او دوستان پیدا کړي خلک ملګري او دوستان پیدا کړي پښتانه ځان ته دښمنان ګوري او اغیار زما په بېوسۍ خوشحال دی اغیار زما په بېوسۍ خوشحال دی زما ریښې ګریوان ګوري او پر هره څه په کبرجن مینې څنګه پر هره څه په کبرجن مینې په ځمکه نه ګوري اسمان ګوري ډېره مننه یوسفزی صاحب چې وخت مو راکړی تاسې هم مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ چې خپرونه کې مو برخه واخیسته د راتلونکي 1000 طرح درته وایم قیس هاشمي صاحب وایي چې د هغه بل ځلیکانه ونه کړي واده و مور مې وی نشه ونه کړي د هغه بل ځلیکانه ونه کړي واده و مور مې وی نشه ونه کړي السلام علیکم اړیکه مو وصل د ستړي مو شي یوسفزی صاحب څه جوړې ډېره مننه څوک له کومه ځای را سره خبرې کوي ډېره زیاته مننه زه د لومړي ځل لپاره د 1000 خپرونه کې صبغت الله عابد یم د چپرهار څخه عابد صاحب لومړی ځل دی آخر ځل نشي نو مهرباني ستا بیتونه اورو ډېره مننه طرحه مې زده نه وه خو بس دوه بیته مې ولیکل هیله کوم چې خوښ مو شي اور ارشاد تر ننه پورې به دې جان ویل راته نن راته ستا فکر بدل ښکاري او د اوسنۍ مینې همدا انجام د اوسنۍ مینې همدا انجام وي د اوسنۍ مینې همدا انجام وي نن وي دا ستا سبا د بل ښکاري مننه کوم الله تاسې مننه عابد صاحب خپرونه کې مو ونډه واخیسته بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو او بیتونه یې اورو السلام علیکم سلامونه نیکې هیلې یوسفزی صاحب تا ته سلام او د انعکاس راډیو د 1000 ادبي خپرونې ټولو مینوال وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب جبرائیل فرهر سره په اړیکه کې د چین ولسوالۍ د کلي څخه فرهر صاحب ستاسې بیتونه اورو مهرباني ټیک چې د سروي په وربل ښکاري نن مې اشنا بدل ښکاري یو ورځ به جوړ شي د پنجاب نه ښکلی یو ورځ به جوړ شي د پنجاب نه ښکلی نن که مې وران ښکلی کابل ښکاري او ډېره غوسه وه نن په مخه راغله ډېره غوسه وه نن په مخه راغله خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب وایي ډېره غوسه وه نن په مخه راغله یارانو ماته خو د چل ښکاري او نن په قسم راته لاسونه کېږده نن په قسم راته لاسونه کېږده ډېره زیاته مننه وایي نن په قسم راته لاسونه کېږده په زړه دې زه یم او کبل ښکاري او سترګې تورې کړې زما د کس ته یوسفزی تورې کړې زما د کس ته پر هره نن خو مې اجل ښکاري مننه خوشحاله اوسئ یوسفزی صاحب چې وخت یې راکړ ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ډېره مننه پر هر صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته بل اورېدونکی شته دی هغه سره خبرې کوو او بیتونه یې اورو السلام علیکم سلام تا ته او د 1000 د ادبي خپرونې ټولو مینوال ته وعلیکم السلام ستړی مه شئ محمد یوسفزی صاحب د پرخان ځواک د سره په اړیکه کې یم د سرور نه ځواک صاحب له مو د وروسته هر کله راشي مهرباني بیتونه دې اورو نن کومه ټکي د سرو چې په وربل ښکاري نن مې اشنا بدل او ته خو لږ زیر شه د جنت تصویر ته ته خو لږ زیر شه د جنت تصویر ته ته خو لږ زیر شه د جنت تصویر ته پکې کونړ دی او کابل ښکاري او ما یې په سترګو کې دوکه ولیده ما یې په سترګو کې دوکه ولیده دا سړی زړه کې مراته غل ښکاري اوهو ما یې په سترګو کې دوکه ولیده او دا سړی زړه کې مراته غل ښکاري ما یې په سترګو کې دوکه ولیده دا سړی زړه کې مراته غل ښکاري چې راښکاره شي د سپرلي انګازې جار شم دی پکې اول ښکاري او هره ناره یې قربان ځواکه
هر ناره یا قربان ځواکه هر خبره غزل ښکاري. ډېره مننه قدرمن ځواک صاحب چې خپرونه کې د برخه واخیسته او خپل خواږه بیتونه دې راواوروه. 0/2 او 0/1 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نکاس راډیو د فیسبوک درنو ملګرو ته هم سلامونه او مننه چې تر دا دمه یې زموږ خپرونه اورېدل او اوري. توحید الله عابد صاحب لیکلي وی چې سلامونه یوسفزی صاحب وی غني خیلو کې ستا خپرونه اورم. وعلیکم السلام، مننه چې زموږ خپرونې ته غوږ او نور الله انتظار صاحب له دوبۍ نه سلامونه را لیږلي. وعلیکم السلام. قریب الله قرار صاحب هم بیتونه را لیږلي چې له بیتونو به تیریږو. مننه چې خپرونه یې اورېدل او را سره مل دی. نور الله انتظار صاحب او خو د دوبۍ نه زموږ خپرونه ساري. مسعود افغان صاحب هاي لیکلی او زه به ورته وایم هیلو. شمس تنها صاحب هم سلامونه را لیږلي. وعلیکم السلام. او سید یعقوبي صاحب هم ماته او زموږ ټولو کارکوونکو ته سلامونه را لیږلي. عادل ارماني صاحب د یارانو یار له ترکیې نه زموږ خپرونه اوري. مننه ترې کوو. ضیاء الله هم سلامونه را لیږلي او فرید الله صاحبزاده صاحب هم زموږ خپرونه د فیسبوک د لارې اوري. ستایم زه په نوم باندې ایډي ده او خپرونه زموږ اوري. اسلام خان او شازیب کاکا هم د زموږ خپرونه اوري او سلامونه را لیږلي. زبی الله عادل صاحب بیا هم سلامونه را لیږلي او نقیب الله ارماني صاحب هم سلامونه را لیږلي چې ټولو ته وعلیکم السلام وایو. حیات ناصري صاحب هم له لاهوره زموږ خپرونه تعقیبوي. مجیب انزور صاحب راته سلامونه را لیږلي. زاید ارمان صاحب هم زموږ د دغې خپرونې پخوانی پروډیوسر یا پریزنټر په فرانسه کې موږ تعقیبوي او سلامونه را لیږلي. نو د زاهد ارمان څومره اورېدونکي چې دي د هغه د نوم سره چې اشنایي لري د غږ سره خامخا به خپرونې ورته یادې شوي. ارمان صاحب زموږ سلامونه ومنه. د اورېدونکو په نمایندګۍ هم مظلوم یار شینواري صاحب هم سلامونه را لیږلي. دانیال دانش هم زموږ د خپرونې اورېدونکی دی. سلام یوسفزی صاحب. شیر رحمان یم. وعلیکم السلام. عوض مومن صاحب هم زموږ خپرونه اوري. ډیره مننه له ټولو درنو اورېدونکو چې د فیسبوک د لارې زموږ 1000 خپرونه اوري او موږ بدرګه کوي. اورېدونکي شته د هغه سره خبرې کوو. نور ملګري دې نه خفه کېږي. کمنټونه زیات دي نو د شاعرانو وخت به په پام کې نیسو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ګلابه. مننه ژوندی اوسئ. رب دې وکړي چې تاسې به هم ښه یئ. موږ ښه یو. ستاسو روغتیا غواړو. څوک را سره په کر ښیي له کوم ځای نه؟ مننه. ابرار ملحن یم له ښکلي لغمان. ملحن صاحب له لغمان ښه راغلي او هر کله راشي. مننه کوم. څوک رښې مې ګډې وډې لیکلي هیله ده چې پام وړ به وګرځي. ګډې وډې به نه وي، ښه به وي. اورې په مینه. مننه. ټیک کې د سروی پوربل ښکاري. ټیک کې د سروی پوربل ښکاري. نن مې اشنا بدل بدل ښکاري. لږ یې راتاو که د څادر پیسکه کې. څنګه لږ یې راتاو که د څادر پیسکه کې. د ځینې خال دې مکمل ښکاري. لکه بیسیبه درګاه ګډه وډه. لکه بیسیبه درګاه ګډه وډه. مننه یوسفزی صاحب. لکه بیسیبه درګاه ګډه وډه. ولې مې وران راته کابل ښکاري. لکه بیسیبه درګاه ګډه وډه. ولې مې وران راته کابل ښکاري. مننه کوم. بیا دې انداز بیخي څه بلستان بیا دې انداز تیاره یا غم دې رانه لرې لرې.
یارۍ غم دې رانه لرې لرې یارۍ غم کې دې اجل ښکاري. وروستی بیت دې درڅیم چې ملهمه تا هم چېرته زړه بایللی. څنګه ملهمه تا هم چېرته زړه بایللی چې د دیوانه دې اوښکې تل ښکاري. د دیوانه دې اوښکې تل ښکاري. خپرونه ښې شوې د خدای پامان. ډېره مننه ملهم صاحب چې خپرونه کې دې برخه واخیسته او زموږ د خپرونې دومره وخت و له تاسو ټولو مننه چې تر دا دمه راسره وي د انعکاس راډیو نورې خپرونې واورئ او ورسره مل پاتې شئ. ما او همراه صاحب ته اجازه راکوئ تر بلې چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. ښه وختونه او خوشحاله شېبې ولرئ. لوی الله مو مل. د انعکاس راډیو د راتلونکي 1000 ادبي خپرونې طرحیه باید د هغه بل ځلې کانا ونه کې واده و مور مې وې نشه ونه کې د 1000 طرحیه مشاعره د هر جمعې په شپه 8 بجې او 10 دقیقې. 1000